سلامونه نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. غوښتل مو چې نن په قیلون باندې وغږیږو. په قیلون یا شیشه تاسو به خپله څوک چې دا ویډیو ګوري استفاده کوئ، یا به کوم ملګری ستاسو استفاده کوي، یا به تاسو لیدلی وي، او که چا نه وي لیدلي یو غټ بوتل غوندې شی وي، لاندې پکې اوبه وي، په سر مواد پې کېښودل کېږي، او بیا هغه نه یو پایپ راځي، هغه پایپ کې هغه پاس کاری هغه مواد سوځوي او پایپ کې دود کش کول کېږي. په دې باندې خلک بعضې دا فکر کوي چې دا خطر لري، بعضې دا فکر کوي چې خطر نه لري. یعنی یو خاص عامه پوهاوی دې باره کې نه دی ورکړل شوی چې آیا خطر لري که نه لري، که لري څومره خطر لري. بعضې خلک په دې فکر باندې استفاده کوي چې دا خطر نه لري، یعنی عادي او میوه ده، میوې غوندې شی سوځول کېږي او هغه استفاده کېږي. په دې باندې ډېرې زیاتې څېړنې شوي دي. که تاسو په خپله ریسرچ وکړئ تاسو به دې باره کې ډېرې څېړنې پیدا کړئ. یعنې سی ډي سی د دنیا معتبر طبي مرکز یا ورلډ هیلث ارګنایزیشن یا امریکن لنګ اسوسییشن، کارډیالوجي اسوسییشن، د زړه د دنیا د زړه طبي کوم ډاکټران چې په دنیا کې او د ششونو دې ټولو دې باندې تحقیق کړی دی او دا یې ښودلي دي چې د خطر یې شته او خطر یې ډېر دی. کله چې څوک یو سګرټ استفاده کوي، په یو سګرټ کې تقریبا 560 ml پورې سموک وي، یعنی دود وي. او څېړنې دا ښایي چې په یو قیلون کې څوک د 20 دقیقو نه تر 80 دقیقو پورې استفاده کوي، په هغه کې 90 لیټره دود وي. 90 لیټره دود خلک کش کوي چې کله یو قیلون استفاده کوي. په اوږد مهال کې چې څوک استفاده کوي، یعنې د ډېر وخت نه چې څوک استفاده کوي، څېړنې په دې باندې شوي دي او هغوی ښودلي چا چې قیلون استفاده کوو په هغوی کې د معدې، د سرې مرۍ، د خولې، د مثانې سرطان بنسبت د هغه چا ډېر دی څوک چې نه استفاده کوي. همداسې د شوش مشکل، نفس تنګي، او بعضې څېړنې دا هم ښیي چې جنسي مشکل، د وینې غوړ ډسټرب کوي او چاغوالی هم منځته راوړي. او یوه څېړنه پکې دا هم شوې وه چې کومې حاملهدارو ښځو استفاده کوو د هغوی ماشومان د وخت نه مخکې پیدا شوي دي او وزن یې هم بنسبت د هغو ښځو کم، د ماشومانو کم دی کومو ښځو یا حاملهدارو ښځو چې قیلون نه استفاده کوو. او ورسره سره چې کله قیلون چېرته استفاده کېږي، په عامه ځایونو کې یا قیلون خانه کې یا په کیفي شاپ کې، نو هغه کې دا وي چې کله یو څوک استفاده کوي وروسته بیا بل چاته راوړي، بیا بل چاته راوړي، او څو ملګري په یو ځای باندې استفاده کوي، نو د انفیکشس ډیزیز خطرونه پکې زیات دي. یعنې که څوک تبرکلوز لري یا زیړی لري، امکان ولري هپاټایټس بي یا نور کوم مرضونه، ساري مرضونه ولري، امکان دی چې هغه نورو ته هم خپاره شي. خطر لري ځکه دې کې زهریلا تقریبا 4800 ګیسونه دي چې هغه کې 80 داسې دي چې هغه کارسینوجنک دي، سرطان خپروي. او په دې فکر باندې خلک استفاده کوي چې خطر نه لري. خطر بالکل لري، ښه ډېر خطر لري. او آینده د اوږد مهال لپاره که څوک استفاده کوي، هغوی د ډېرو خطرونو سره مواجه دي.